سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. رحمت الله مسعود یم. دا ځل بیا له ټیکنیکل رحمت یوټیوب چینل څخه تاسو مخې ته راغلی یم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. له هر څه نه مخکې تاسو هیله کوم چې زما یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کړئ. ملګرو، نن مې درته د پیکا کوډ په اړه ویډیو جوړه کړه. ډېرو ملګرو مسیج کړی وایي زما سیم کارت پیکا کوډ خوړلی، بیا چې کله کمپنۍ ته ځم هغه وایي چې ستا سیم کارت رجسټر نه دی، په کوم نوم باندې دی او دا ستا نه دی او رجسټر نمبر نه وي. نو ملګرو، زه درته داسې طریقه ښیم چې دغې شبکې ته هېڅ مشکل نشته چې تاسو ورته زنګ وکړئ او یا تاسو ته ووایي. هېڅ مشکل نه دی ملګرو، دا ډېر اسانه کار دی. ملګرو، ویډیو شروع کوو. د ویډیو نه مخکې تاسو زما یوټیوب چینل څخه در سره سبسکرایب کړئ. زه د ویډیو په طرف ملګرو. ملګرو، زه درته اشاره کوم دغه تاسو به دغه راولئ. دا مو چې کله راوستو دغې کې به ولیکئ ستوری 888#. ملګرو دغه کې کوو، صبر کوو. اوس نو ملګرو څه کوو؟ 4. اوس نو ملګرو ته وایو چې پیکا اول، پیکا دویم. 4 یو مو زړه ملګرو، کومې کوډ چې خوړلی و اول. اوس ملګرو دلته وایي تاسو هغه نمبر راکړئ چې پیکا کوډ خوړلی. زه ورته ځان یو نمبر ورکوم، 1 2 3 6 1 د ملګرو کنفرم د نمبر. ملګرو دغه نمبر کنفرم شو، دغه زما تلیفون ته مسیج راځي او ما ته پیکا کوډ راکوي. ملګرو امید ملګرو اوس مسیج راځي. زه ویډیو دومره سکایپ کوم. هغه ملګرو مسیج راغی، تاسو ولدو مسیج راغی، دغه پیکا کوډ دی. ملګرو هیله من یم چې ویډیو مو خوښ شوی وي. ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. ملګرو تاسو هیله کوم چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په بیل په نشان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زما داسې نوې او ښایسته ویډیوګانې تر تاسو پورې تر ورسیږي. ملګرو په الله مو سپارم.